هدایت کتاب صرف د الله کتاب دی. دا انساني کتابونه چې تاسو فتوی په خلکو لګوي دا منکر حدیث ته. مونږ د قرآن حدیث الله قرآن ته ویل دي. مونږ د قرآن منکرین نه یو. مونږ د دې روایتونو د دې انساني کتابونو باندې مونږ کفر کوو. مونږ د دې منکرین یو. مونږ کفر وکړو. څنګه به کفر کوو؟ ابراهیم علیه السلام وایي انا کفرنا براء منکم ومما تعبدون من دون الله. ابراهیم علیه السلام دا اعلان کړی دی. زم دلته دا اعلان کوم چې تاسو د دې کومو من دون الله دي دا تاسو د الله نه ما سوا د الله نه ادنا ګڼئ. تاسو د دې اتباع کوئ. تاسو د رسول په نامه باندې د بخاري اتباع کوئ. تاسو د رسول په نامه باندې د ترمذي اتباع کوئ. تاسو د بخاري په نامه باندې د ترمذي اتباع کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو د منکرین احادیث یو نوې پتور غله هغه دره چې موږ په حدیث باندې دا سکو پر کوله کار څنګه چې ابراهیم علیه السلام د نور الیهونه او د غیر الله نه هغه څنګه انکار کړو او هغه ته اعلان کړو چې موږ ساسو الیهو باندې کفر کوو. د قشان دی وی چې د قران مجید نه علاوه څومره احادیث په هغه باندې نعوذ بالله ثم نعوذ بالله هغه موږ کفر کوو. نو دا عقیده صرف د دوی نه ده بلکې دا عقیده د دوی چې کوم مشر او کوم بری پښتنو کې ډېر مشهور دی نر مولا شاکر مولا په نوم باندې چې کوم یادېږي دا هغه هم د عقیده وه. هغه هم دا ویل چې بخاري شریف او دا نور کتابونه صحیح سته ټول دا کتابونه چې کوم نعوذ بالله د شیعاګانو دي او د مسلمانانو کتابونه هغه نه دي. دا عقیده کې د دوی د کفر عقیده د دې عقیده نه ځان ساتل پکار دي. د دوی په جال کې هغه راګیر نشي. ځکه الله رب العزت په قران کې فرمایي چې واطيعوا الله واطيعوا الرسول او بل چې قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کچره تاسو الله سره محبت کوئ د رسول الله سره خامخا محبت کوئ او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره محبت دار چې د هغه په حدیث باندې عمل وکړي. نو که څوک د رسول الله حدیث نه مني په کومه طریقې باندې په هغه باندې عمل وکړي او حدیث به الله ومني چې کله ته قرآن مجید ومني چې تا قرآن مجید نه منل نه احادیث منل شي نه قرآن مجید اسنه کې د غیرت په نوم باندې او د چالاکی په نوم باندې او د شهرت په نوم باندې په دې خلکو دوکه نشي. دا که څنګه حدیث نه ممکن دي دغه شان قرآن مجید نه ممکن دي. ورو به دي خپل عقاید ښکاره کوي او تاسو دې خلکو نه ځان لرې وساتئ.